دا په ژوب کې یوازینی هنري مرکز دی چې نجونو ته هنرونه پکې ورزده کول کیږي. زه آریان ته 2-3 میاشتې سلی راځم لګیم. شو مقصد دا د شو کم لرم سلای والا اوله ما په خلکو سلای کولې اوس ما دومره ډېرې زده کو زه کور کې سلای کوم. دغه سویچ دی آن آف کړئ دا چې سویچ ولګوئ د سره زمنج کوئ. که څه هم د نجونو ته د هنر د زده کړو سند هم ورکول کیږي خو ډېری نجونې دا هنرونه د خپلې ځواکمنتیا او پر ځان د بساینې لپاره زده کوي. زموږ په کلي کې داسې نجونه داسې د هغو به ساده نوکري زده وې باقي به یو شی نه و زده. هلته چې به واده شوې د خسرګنۍ تاڼې به یې خولې سي چې شی دی ساده نوکري زده لګولي دي. دا خو اوس ډېر وخت بدل راغی دا خو به ته هغه لګوې ته کون به در راخې داسې بیا چاپې په لګوې. بیا ما خپل دغه خواهش و چې زه زده کړم او داسې موږ له کوره زه څوک ناوکۍ وځي له همسایګانو له څه زه بیا ما دغه سنټر ته داخله واخیسته. اوس مې ډېر ښایسته زده کړي دي او ډېر سم مې زده دي. دا هنري مرکز د ژوب یوې اوسېدونکې امبرین د خپل ورور ولی آرین په مرسته پیل کړی چې ډېری نجونو ته د ګڼو هنرونو اسانتیاوې برابرې کړي. ما ستې هغه اوله وار له خپل ورور څخه کمپیوټر زده کړی بیا لا باندې ما ته دا سوچ راغلی چې ما زده کړی اوس ما ته په کار دی چې زما هنر ستې هغه نورو نجونو ته ورسول. په دې وجه باندې بیا موږ دا سنټر را خلاص کړی آریان انسټیټیوټ موږ خلاص کړی چې دلته اوس جون راځي او موږ دا هنر ستې هغه دوی ته ورزده کوو. د مرکز چلوونکي امبرین وایي هڅه کوي چې د ژوب په شاوخوا کې د خپلې ادارې نورې برخې هم پرانیزي چې دا ډول د نورې سیمې نجونې هم له بېلابېلو هنرونو برخمنې سي. صمد شبنم، مشال ریډیو، ژوب.